د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ هغه غونډۍ چې د مجاهدینو د بېساره اتلولیو یاد له ځان سره لري او ترڅنګ یې ډیری غازیانو په غیږه کې د شهادت جامونه نوش کړي. د شهیدانو د احترام او تاریخ ژوندي ساتلو په موخه د اطلاعات او فرهنګ ریاست نرخ ولسوالۍ چارواکو او ولسونو په ګډه همکارۍ د سره پله په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لار پرته دغه غونډۍ د شهیدانو په نوم ونوموله. دغه یوه غونډۍ ده، دا یو داسې ساحه ده چې په دې کې د موږ د ورسانو وخت کې د موږ د دغه اوس د امریکایانو اشغال په وخت کې دلته مشهور مجاهدین شهیدان شوي. دا داسې د ټول افغانستان یو عمومي شهره ده. موږ لازمه وبلله چې دلته هم د شهیدانو په نام لوحه جوړه کړو او په دغه ځای کې د شهیدانو په نام یو داسې تاریخي منار جوړ کړو چې د موږ دغه یوې ولسوالۍ د ټولو شهیدانو نومونه ورباندې ولیکل شي. ولسونو په غوښتنه باندې دا اوس پلان چې کومه غونډۍ کې ولاړ یو، دا غونډۍ د اشغال په وخت کې د اشغالګرو لخوا نه ډېر قوي سنګر و، په دې باندې ډېر زیات شهیدان شوي وو. نو د ټولو ولسونو په خوښه د هغوی په غوښتنه باندې اطلاعات او کلتور د ریاست په امانګۍ د ولایت په غوښتنه او د ولسونو په غوښتنه باندې د شهیدانو د غونډۍ په نامه ونوموله. د سیمې اوسیدونکي هم زیات خوښ دي چې د دوی د شهیدانو د احترام او تاریخ ژوندي پاتې کېدو په موخه یې دغه غونډۍ د شهیدانو په نوم کړه. ډېر ورته خوشحاله یو دغه د شهیدانو په نامه باندې دا غونډۍ موږ ونوموله. له ولسوال صاحب نه او له محترم اطلاعات او کلتور ریاست نه موږ مننه کوو. موږ دا غونډۍ د شهیدانو د احترام په خاطر باندې ونوموله. موږ دلته ډېر قدرمن شهیدان سیمې راغلي یو د دې په خاطر چې دغه سیمه کې ډېر غټ مشران دي، موږ ډېر تقوا والا خلک شهیدان شوي دي. نو د هغوی د احترام په خاطر موږ دغه ځای د شهیدانو د غونډۍ په نامه نوموو. نو له اطلاعات فرهنګ او د اړوندې ولسوالۍ له مقام څخه ډېره مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړو. د یاد ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې په دغه سیمه کې به د شهیدانو په یاد یو برج ورغوي.